د دنیا بس خزي ښه چټي د دنیا د خزي خو نه داسې لکه د دیوال سوري دا مولیان چودي خوب کې هوري ګوري څه ګوري ولې ګورې نه څه ولې چې ته ماته وګوره په ایمان یې ګوري نه دا پیار ځایغه دی که دا ټول شیخان بل ته پیار کوي سم چل وي دا باباګان نه دي دا به هم پیار کوي هورو سره په یو ټایم 70 د دنیا بس خزي ښه چټي سار چې راپاسې ښځې ته کتې شي دا مخې لا سنګي د دنیا د ښځې خو نه داسې لکه د دیوال سوري خدا ته چې وته چې مې مر جاوه ګل شم زار شم قربان شم ته مې بیبي ای جي صاحب دا بیبي ورته ځکه وایي چې دا ته یریږو څه کېږو لکه پښتانه ستاسو پېښور کې هم دا جمله مشهوره ده چې یو کس بل ته وایي هلکه پیریان بل ورته وایي ماماګان به سره وایي کني کټ به در باندې واړوي صرف پیریان مه وایه وایي ماماګان به سره وایه نه پیریان زمونږ د مور رونه نه وي صبر وکړه نر یو غټ تکبیر به لږ سات پس وی پیریان زمونږ د مور رونه نه وي خو دې پیریان ته چې مونږ ماماګان وایو دا تیاریږو دې ښځې ته چې وایي چې ته مې بیبي دا تیاریږو کنې د حورو په مقابله کې د دې څه حیثیت شته دا مولیان چې ودي خوب کې حلوا خوري وایي څه خوري د چا چې مولا سره نه لګېده نن پیړه سپک کې ما مو قدر کړه مخکې د پیشیشا مولا پسې خبرې کولې اوس یې ورته په مخامخ وکړه ما له انټرویو وال نیوز وال راغلي وایي انټرویو اخلي ما څنګه انټرویو وایي نیغ په نیغه نیغ په نیغه وایي نیغ په نیغه مولیانو ته ووایي دا مولیان څه خوري په زوره وایي مه یارېږه څه خوري زه در سره ملګری یم څه خوري ولې خورې نه دا مولیان څه خوري څه خوري څه خوري په څه کې خوري دا حلوا په زوره وایي په څه کې په څه کې پېښور والو په خوب کې ځکه خوري ظالمانو چې په ویښه تاسو راوړی نه ته په ویښه راوړل انشاءالله پیله پلیټ به زه عبدالجلیل مولي صاحب په یوازې خورو خو چې تا اوس په ویښه باندې بعضې خلکو په مونږ بنده کړې که نه پېژنې خماسیانو بعضې خلکو په مونږ بنده کړې په ویښه باندې نو چې په ویښه دې را باندې حلوا بنده کړه زه به په خوب کې خورم د چا پلار دې په خوب کې په مونږ بنده